محترم دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د چین د شينجيانګ د ویور کورواکه سیمه د اسیا او اروپا د لوی وچی او د کمربند او لارې په مرکز کې موقعیت لري او د ختیځ او لویدیځ د پیوستون د محور په توګه واره ځانګړتیاوې لري. دغه سیمه لویدیځې خواته د چین د ورخلاصون طلایي لار او د نړیوال لوجستیک مهم تم ځای بلل کیږي. په تیرو څو کلونو کې شينجيانګ د جغرافیایي وړوالي په رڼا کې د ورخلاصون په پراختيا سره د بهرنۍ سوداګرۍ چټک پرمختګ پیاوړی کړی دی. د مثبتو تګلارو او د سیماییزو ژورو همکاریو په رڼا کې د روان کال په لومړیو 5 میاشتو کې د شينجيانګ او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو ترمنځ د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه له 100 میلیارډو یونو څخه پورته شوی چې دغه شمېر د چین او دغو 5 هیوادونو ترمنځ د وارداتو او صادراتو په عمومي اندازې کې 9.4 سلنه نیسي. دا د دې ښکارندوی کوي چې د شينجيانګ او یادو 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز تګ راتګ د ژوروالي په حال کې دی او د دوه اړخیزې سوداګرۍ پیمانه یې هم ورځ تر بلې پراخیږي. د اورمچي د ګمرک تازه شمیرې ښیي چې د روان کال په لومړیو 5 میاشتو کې د منځنۍ اسیا 5 هیوادونو ته د شينجيانګ د کرنیزو تولیداتو صادراتي اندازه 4 میلیارډو او 400 او 80 میلیونو یونو ته رسیدلی چې دغه شمېر د تیر کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 0.1 زیاتوالی ښیي. په همدې موده کې د شينجيانګ له بندرونو څخه د کرنیزو تولیداتو د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه 15 میلیارډو او 620 میلیونو یونو ته رسیدلی چې دغه شمېر بیا د تیر کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 8.4 زیاتوالی ښیي او نوی ریکارډ یې ټینګ کړی دی. د شينجيانګ ډېر کرنیز تولیدات د منځنۍ اسیا 5 هیوادونو ته صادریږي او پیمانه او قسمونه یې ګام په ګام په پراخېدو او زیاتېدو دي. اوس د شينجيانګ بېلابېل بندرونه له منځنۍ اسیا سره د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره پرله پسې هلې ځلې کوي. د مثال په توګه کرغیزستان سره په سوداګرۍ کې د شينجيانګ د ارکشتان بندر او تپراپات بندر له لارې ډېر زیاتوالی راغلی دی. د ګمرک د اړوندو شمیرو له مخې د سږ کال په لومړیو 5 میاشتو کې له دغو دوو بندرونو څخه د مالونو د وارداتو او صادراتو اندازې د تیر کال د ورته شمیرو په پرتله په جلا جلا توګه 6.8 سلنه او 53.4 سلنه پورته شوي دي. دغه راز په همدې موده کې د چین او تاجیکستان ترمنځ له کاراسو بندر څخه د مالونو د وارداتو او صادراتو اندازه 1.4 زره او 600 تنو ته رسیدلی چې دغه شمېر بیا د تیر کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 1.2 زیاتوالی ښیي. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.